پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې د هغه د زوی د ابراهیم زنکدن دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زامن ټول په وړوکوالي کې مړه شوي دي او دی د 13 میاشتو په عمر کې وفات شوی دی ابراهیم. او دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نه کشر زوی دی. مور نوم یې څه دی؟ ماریا قبطیه، د هغې نه دی پیدا شوی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې دي چې فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم فقبله وشمه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابراهیم راواغشتو غیږ کې ښکلی کو بینې کو. د بینول کنایت یې د دې نه چې کله مور پلار د بچی راوالي نو په دې مخ ولا په دې نینګي په دې مرۍ ولا د پوزه راکاږي د مینې نه. دا داسې شي لکه سړی چې یو شی بینوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان چل کړو، د خپل زوی ښکل کو او دا پوزه ولا په دې مخ او په مریو داسې پراخ کو. ثم دخلنا عليه بعد ذلك، بیا چې دویم پیر بیا موږ راننوتو و ابراهیم یجود بنفسه. ابراهیم نفس او د هغه ساتې وته، یعنی په نفس سره سخاوت کو. نفس سره سخاوت معنی دا دی چې نفس یې ورکو الله ته وتوتې سه. فجعلت عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تذریفان. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شو. فقال له عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ورته وویل وانت یا رسول الله، یا رسول الله تاسو هم ژاړئ. یو روایت کې داسې راځي یا رسول الله تاسو موږ منع کړي یو د ژړا نه او تاسو ژاړئ. تعجب یې وکړو په دې باندې او د هغه ذهن کې دا و چې د ژړا نه منع د معنی دی چې د سترګو د اوښکې هم څه دي دا به هم منعي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا ابن عوف، ای د عوف زویه انها رحمه، دا خو رحمت دی، شفقت دی، مینه محبت دی د بچي سره. ثم اتبعها باخرى، نو بیا د سترګو نه اوښکې لاړې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې بیا لاړې د دې خبرې نه بعد. او دی وایي ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د سترګې نه اوښکې روانې دي، زړه زموږ غمجن دی، خو نه به وایو مګر هغه څه چې الله پرې راضي کوي. او ابراهیم ستا په جدایي باندې موږ ډېر غمجن یو. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی دی، متفق علیه حدیث دی. د حدیث کې دا مسله چې د بچو سره مینه محبت شفقت دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه او دا د هر هغه انسان طریقه ده چې په زړه کې مهرباني او شفقت وي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل موسیح ښکل کړو هغه یو صحابي وي چې یا رسول الله زما 10 زامن دې مسجد نه ښکل کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یا کس وي چې زما بچي دي ما نه دي ښکل کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه څه وکړم چې الله ستا د زړه نه رحمت ویستی. نو بچی یې ښکلول او د هغه سره مینه محبت کول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. بله مسله دې دا راووته چې اهمه مسله څه دپاره چې حدیث راوړی دی هغه دا چې د سترګو په اوښکو باندې الله څوک نه رانیسي او د غیر اختیاري او بیا چې خپل دې مړ شي. لکه اوس کیدای شي ته د چا لاسنیوي او تعزیې ته تللی او په تا باندې د هغه فراق اثر نه کوي، کیدای شي ستا سترګو نه اوښکې نه ځي. داسې ډېر کېږي اوس لاسنیوي ته سړی ناست رور یې مړي پلار او ښځه مور ډېر خلک پکې راځي داسې چې هغوی سترګو نه اوښکې نه ځي. خو چې کوم سړی په دې فراق باندې غمجن شي او د زړه یې سوری شي نو د هغه د سترګو نه بیا بې اختیاره اوښکې روانې شي. نو په دې اوښکو باندې الله څوک نه رانیسي.
دا جڑا شریعت کی دی گنجائش اغشتی. دویمه دا خبره چې یا دریمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې زمونږ د سترګو نه اوښکې روانې دي زړه م غمجنه دی خو نه به وایو مګر هغه څه چې الله پرې راضي کېږي. نو ګوره د مؤمن سوچ به دی چې الله په څه راضي کېږي او په څه ناراضه کېږي. لږ ساعت مخکې ما دا خبره وکړه چې خلک به څه وایي، خلک به څه وایي دا پرېږده، دې ته وګوره چې الله په څه راضي کېږي او په څه ناراضه کېږي. سترګو نه اوښکې تله او زړه غمجنه کېده، دا یو داسې وخت دی چې سړی کله په ځان باندې کنټرول هم نشي ساتلی. د لوی غم بچې چې مړ شي، ښځه مړه شي، پلار مړ شي، مور، ورور، نو د دې دا مطلب نه دی چې مصیبت په تا باندې غټ راغی نو ته بیا چې څه دې زړه کې راځي هغه ووایه، نه بیا به هم ګورې چې په څه الله راضي کېږي او په څه ناراضه کېږي. نو زمونږ غمونه، زمونږ رواجونه، زمونږ خادیانې د هر څه به په دې د دې خبرې په سوري کې چې په څه باندې الله راضي کېږي او په څه باندې ناراضه کېږي. زمون غم به د شریعت په حدودو کې دن نه وي، زمون خادي به هم د شریعت په حدودو کې دن نه وي. دا نه چې په ما غم راغلی لکه اوس یو سړی دی ویر کوي لګیا دی او تا منع کړو چې وروره دا کار مه کوه، بل تا ته وایي مړه پرېږده غم دی پرېږده. څه خیال دی خبرې غلط چې دا غم دی، موږ منو غم دی، خو غم به څنګه تیرې او د غم په وخت کې به څه کې دي که به شریعت ته ګورې. مړه پرېږده وایي په هغه غم دی او ته څه خبرې که نه پرېږده نه، درته به وایې چې دا کوم کار چې ته کې دا خو شریعت کې نشته. غم په تا راغی نو څه کې د شریعت د حدودو نه او د پولو نه اوړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ابراهیم وایي ستا په جدایي موږ ډېر سخت غمجن یو، د سترګو نه مو اوښکې ځي، زړه م غمجن دی، خو نه به وایو مګر هغه څه چې الله پرې راضي کېږي. نو د حدیثه دا ثابته شوه چې د سترګو اوښکې د دې ګنجایش په شریعت کې شته.